په کابل، زابل، سرپل، پکتیا، فاریاب، غور او خوست ولایتونو کې پر 14 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 359 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 219 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 309 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 144 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت د نشئی توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه محکمې لخوا 15 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 109 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 80 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 112 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 112 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لوګر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 246 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 109 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 633 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 343 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 341 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 202 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سرپل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 224 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 50 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 200 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 95 وثیقې هم اجرا کړي دي. او د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 218 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 120 وثیقې هم اجرا کړي دي.